سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. دا آیاتونه دا د بیت عقبہ کې شریک صحابه کرام مبارک نازل شوی دي. دی مکی اگر چې دا ټول صورت مدنی ده، خدا آیاتونه پکې مکی دي. دلته د اشترا لفظ مجازي استعمال کړي شوی دی، ځکه اشترا په ملکیت کې کیږي او د مؤمن ځان خداغه ملکیت نه دی بلکې د الله ملکیت دی. نو مطلب دا دی چې د الله په قدرت کې دي. ان الله اشترى من المؤمنین، په تحقیق سره د الله په قدرت کې د مؤمنان او داغي ځانونه. دیانن سرسوتیم دلته اعتراض کړی د آریا سماج مصنف ستیارت پرکاش چې داغه د کتاب نوم دی. هغه وایي چې ان الله على كل شيء قدير. دینه خو معلومیږي چې الله په هر سیز باندې قدرت لري. نو چې الله په هر یو سیز باندې قدرت لري نو وی ګویا بیا خو الله تعالی په زنا باندې، په غلا باندې، په دې باندې قدرت لري. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ورله جواب ورکړی دی چې هر سیز د الله دی، نو چې ملکیت د هغه د غلا ضرورت ورته سره راغی، ته د غیر ملکیت ثابت که نو موږ به د غلا جواب درکو. او که ته وایې چې الله په زنا باندې معاذ الله قادر دی، نو موږ وایو هغه زنا د پاره جسم جسمانیت شرط دی، ته جسم جسمانیت ثابت که نو موږ به د هغې جواب درکو. ملکیت د غیر ثابت کن د غلا جواب بدر کو، جسم جسمانیت ثابت کن د زنا جواب بدر کو. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. فتحقیق سره الله چې د اشترى من المؤمنین اغست د مؤمنانو نه انفسهم ځانونه دی، واموالهم او مالونه دی، بان لهم الجنه پس بان په بدله دی کې چې دی له جنت ورکوي. یقاتلون فی سبیل الله، دی جګړه کوي په لار د الله کې. فیقتلون و یقتلون، پس دی قتل او قتلولم شي دی. وعدن علیه حقا فی التورات، وعده په دی باندې په د باندې حق ده په تورات کې. والانجیل والقرآن، په انجیل او په قرآن کې. ومن اوفا بعهده، چا چې پوره کړه وعده د الله، من الله اوفا بعهده من الله. نو فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، پس تاسو زیر ورکي په هغه بیع سره الذي بايعتم به، هغه چې تاسو بیع کړې ده. وذلك هو الفوز العظیم، دا لویه کامیابي ده. التائبون العابدون الحامدون دا هم د بیت عقبه والو مبارک نازل شوی دی، خو مطلب د ټول مجاهدینو د پاره دی. التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کون کی، عبادت کون کی، حمد کون کی. السائحون، روجن ان کی. ابن کثیر، ابن جریر، در منصور، معالم التنزیل ټول لیکلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سیاحت امتی الصوم. نو دا السائحون معنی د دې حدیث نه الصائمون ثابتیږي. البته تفسیر کبیر مواهب الرحمن خازن هغه د دې معنی کې هجرت والا.
او کمالین جمل والا د سائحون معنی کوي تبلیغ او علم د پاره تلو والا. نو السائحون الراکعون الساجدون رکوع کون کی سجدہ کون کی الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر حکم کون کی پنیکای سرا او منع کون کی د بدینا والحافظون لحدود الله او حفاظت کون کی د حدود الله وبشر المؤمنین زیر ورکا مؤمنان له ما كان للنبي والذين آمنوا نهي عن الاستغفار للمشركين لدلتا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ابو طالب د پاره دعای مغفرت کول مبارک نازل شوه د واقع داوا چې حضور علیہ السلام د ابو طالب په وفات باندې دعا کولا نو صحابه کرام خپل مشرکین او رشتہ دارانو د پاره دعاګانې شروع کړې. دغه غوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب د پاره دعای مغفرت کوي نو گویا دعای مغفرت اس کی دیشی دار چا د پاره د آیت نازل شو دوی منع کړل. ما كان للنبي والذين آمنوا اغه کسان چې ایمان راوړي دي یستغفروا للمشرکین دا چې غي بخنه غواړي مشرکانو د پاره ولو كانوا اولی قربا اگر چې دا د رشتہ دار وي من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم من بعد ما تبين لهم بالموت على الكفر پس دا غنه چې د ظاهر شي چې د مرګ په کفر باندې شوی دی نو انهم اصحاب الجحيم بتا کې سره د اصحاب الجحيم دي نو بیا مناسب نه دي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه او نو استغفار د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار د پاره الا عن موعده وعدها مگر دا وعده د وجو چې وعده کړي وا وعدها اياه ذکر پلار ته ویلو استغفر لك ربي انه كان بي حفيا فلما تبين له انه عدو لله پس ارکل چې بیا ورته ظاهر شو فلما تبين له بموته على الكفر کله ظاهر شو ورته داغه په مرګ باندې په کفر نو انه عدو لله چې د دشمن د الله څنګه د الله دشمنو به اعتقاد الشرك چې عقیده د شرک وا نو تبرأ منه ای ترک الاستغفار منه تبرأ منه ای ترک الاستغفار منه بیا استغفار پر خود. ان ابراهيم لأواه حليم ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل او بردبارو ما كان الله وما كان الله ليضل قوما بعد او ندی الله تعالی چې گمراه کی او قوم لره بعد اذ هداهم پس دا غنه چې هدایت ورلور کی حتى يبين لهم ما يتقون ترس حدا چې ظاهر کی دی ته ما يتقون اغا چې تیریږي يبين لهم ما يتقون چې ظاهر کی دی ته ما يتقون کوم نه چې دی یریږي. وما كان الله ندي الله تعالی ليضل قوما چې گمراه کی او قوم لره بعد اذ هداهم پس داغنه چې هدایت ورلور که حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم پتا کې سره الله تعالی په هر یو سیز باندې عالم دی. ان الله له ملك السماوات والارض دعوه توحید ده. ان الله له ملك السماوات والارض پتا کې سره الله چې دغه پر ملکیت د اسمانونو د زمکو دی. یحیی و یمیت ژوند کوي او مړی هغه وما لکم من دون الله تاسو له چل شوی د الله نه علاوه من ولی تاسو دوست جوړوي ولا نصير او نشته څوک مددگار. لقد تاب الله على النبي خامخا تحقیق سرا تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار ما قبل سره رب داده چې مخکې د مهاجرین او انصار او صحابه او ذکر دی چا چې تنګې په وختونو کې ملګرتیا کړې و ساعت العسره دینه مراد بعض تفسیرونو کې دي چې ریګستان کې اوغ زبکول او د اغي اغه وجړې والا
اوخ به ذبح که نو د هغه په دې پړپوس او په لري کې چې څومره اوبه به جمع کېدې هغه به اسکلې ریګستان کې به اوخ ذبح که نو غوښه به د هغه وخوړه او په هغه په خېټه کې به څومره اوبه وې نو هغه به یې راغونډې کړې نو تقسیم به یې کړې لږې لږې به یې ترې وڅکلې په دې طریقه صحابه وخت تېر کړو دا بشارت للمجاهدین التبوک دی نو لقد تاب الله علی النبی په تحقیق سره الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه د پاره کوم توبه دعا چې کړي و هغه قبول کړي دا تاب الله علی النبی والمهاجرین او مهاجرین والانصار انصار د پاره الذين اتبعوه چا چې تابعداري وکړه فی الخروج الى التبوک فی ساعة العسرة پاغ سخت غړی کې من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم پس د اغنا ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم پس د اغنا چې نږدې وا چې واپس شي زړونه د بعضو یو ډلې دین ثم تاب علیهم به توبه قبول کړی دی انه بهم رؤوف الرحیم بتا کسر الله پدای باندې نرم دے رحم کون کے دے نرمی کون کے رحم کون کے وعلى الثلاثه الذين خلفوا او پاغدرو کسانو باندې خلفوا کم چرستو پاتې شو بشارت او بیان د قبول توبه د متکاسلینو ده ادرے کسچو دلتنا غدرو صحابه کعب بن مالک مراره بن ربی هلال بن امیہ ذکر دے 50 ورځو پورې هغه سرنت چا کلام کړو نو علی الثلاثه الذين خلفوا سر دا غي ذکر دے 50 ورځې لیکن په ایمان کلکو چا سره خبرې نه کولې خو کلک وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ترس حد پوری چکل تنگ شو بدی باندې زمکا بما رحبت سرد فراخینا وضاقت عليهم انفسهم او تنگ شو بدی باندې انفسهم زړونه دی وظنوا الا ملجا من الله الا الیه او دی دا ګمانو ک یقین او ک الله ملجا چې نشته نجات من الله دا الله نه الا الیه مگر هغه طرف ته دی ثم تاب عليهم ليتوبوا بيتوبوا وکړه عليهم پدای باندې ثم تاب عليهم وفقهم للتوبه ثم تاب عليهم الله پدای دې توبه قبول کړه ليتوبوا اي يرجعوا عن المعاصي پر دې چې توبه وکي ان الله هو التواب الرحيم بداک سره الله توبه قبل انکه رحم کو انکه یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله اغه کسانو چې ایمان راوړل دي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويرګه الله نه او شي تاسو درشتونو ملګری مع الصادقين رب داده چې اول د غزوه تبوک کې د شرکت نکولو نکونکو تخاص تنبیه وا اوس مخکې الله ترغیب ورکړي چې تاسو د الله رسول سره یې او تبوک کې د شرکت نه کوونکو ته تنبیه ومده یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړل دي اتقوا الله ويرګي الله نه وکونوا مع الصادقین او شی تاسو درشتونو ملګری ما کان لاهل المدینه ومن حولهم نشت د آل مدینه د پارا او نه دا غچا د پارا د ترغیب ال الجهاد ده ترغیب الى الجهاد اصل کې دا آیت چې د سورہ توبه 120 نمبر آیت ته 120 ورپسې لګرستو 122 نمبر آیت هم ده په 120 نمبر آیت کې ارشاد ده چې مدینه او داغي چار چاپیر دیہات والو د پاره جایز نه دي چې رسول الله جهاد د پارزي او دا خلق ته رستو پاتش او 122 نمبر آیت کې دا ارشاد ده چې ټول خلق یعنی ټول مسلمانانو لا
جهاد کې نتلل پکار دي بلکې ټول مسلمانان دی جهاد کې نه ځي بلکې یو جماعت داسې پکار دی چې هغه جماعت لور شي یو جماعت په وطن کې پاتې شي چې هغه ته د دین سمجھ بوجھ حاصل وي نو پایاتونو کې یو قسم تعارض پیدا شو بظاهر ابن زید رحمت الله علیه فرمایي دا باندې آیت په دې دویم آیت سره منسوخ شوی د ګویا دویم آیت د د لپاره ناسخ دی وما كان المؤمنون لينفروا كافة کله دا الله نازل کو د مسلمانانو تعداد هم لګو نو الله د ټولو د پاره وتل ضروری کړو چې کله مسلمانانو کثرت شو نو دا حکم منسوخ شو او دا بل آیت وما كان المؤمنون لينفروا كافة دا نازل کو په دې کې دا فرمایل چې ټول لتل نه دي پکار بعضې د ورشي او بعضې د علم د پاره پاتې شي نو ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ندی پکار آل مدینه لرا او څوک چې دینه چاپیر دی باندې چان ان يتخلفوا عن رسول الله چې دې رستو پاتې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او رغبت دینه کوي دی من دینه کوي بانفسهم خپل ځانونه عن نفسه د رسول الله د نفسنا ځان دې نه منع کوي د رسول الله د نفسنا ندا چې خپل ځانونه خوښ کړي د رسول الله د نفسنا ذلك بانهم لا يصيبهم ظما دا په دی وجہ چې په تحقیق سره نه رسیږي دی ته تندا ولا نصب مهنت ولا مخمصه نه لوګا فی سبیل الله پلار د الله کې ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يطؤون نه چې ته قدم ږدې چې خفقېږي پې ولا يطؤون موطئا نه چې ته قدم ږدې چې خفقېږي په هغې باندې یغیظ الکفار کفار پې خفقېږي ولا ینالون من عدو نیلا نه حاصلوي دشمن څه کامیابي د کامیابی سشی الا کتب لهم به عمل صالح مگر دا چې ولیکل شي هغې دپاره په دې باندې عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المؤمنين په تحقیق سره الله چې نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو د محسنینو ولا ينفقون نفقة صغيرة خرج کوي نه دي یو نفقه صغیرة لږه ولا کبیرة او نه غټه ولا يقطعون وادیا او نه ته کوي دی سمیدان الا کتب لهم مگر دا چې ولیکل شي دی دپاره لیجزیهم الله دپاره دی چې بدله ورکړي دی الله تعالی احسن ما کانوا یعملون بهتر د هغې چې کوم عمل دی کوي د احسن لفظ ذکر شو نو معلومه شوه چې حسن بدله نشته جواب دا دی چې اسم نفس د فاعل په معنی کې دی دویم جواب دا دی چې دا اسم تفضیل ځکه ذکر شو چې په دې کې ترغیب دی چې عزیمت باندې عمل وکړي رخصت طرف ته مه ځئ عزیمت باندې عمل وکړي رخصت طرف ته مه ځئ ولا يقطعون واديا ولا ينفقون نفقة ولا صغيرة ولا كبيرة
ولا يقطعون واديا نطوي کوي سمیدان الا كتب لهم مگر لکل شي دی د پار لیجزهم الله د پار دی چې بدل ورکړي دی الله احسن ما كانوا يعملون بهتر داغي چې کوم عمل دی کوي وما كان المؤمنون لينفروا كافا او ندي مؤمنان لينفروا چې کو چکړي ټول کافتن په جمع باندې فلولا نفر پس ولنوزی من کل فرقت د هر فرقی د دین یو ډله ما قبل سره رب دا چې اول په تبوک کې د نتلونکو ته تنبیه وا اوس دا غینه بعد بنو جزعه دا غي خلاف ټول خلق لړل نو الله تنبیه فرمایله چې اوس ټول په جمع مزي فلولا نفر من كل فرقه منهم پس ولنوزی د هر فرقی د دوی نه یو ډله طائفه د دوی نه یو ډله لیتفقهوا فی الدین د پاره دی چې غي فقاهت حاصل کی په دین کې یعنی دین د پاره یو ډله وتل پکار دی حضرت مجاهد نه روایت ته چې یو نظر پوری خلقو ته طائفه ویل شي ولينذروا قومهم او د پاره دی چې دی ويري قوم خپل لرا اذا رجعوا اليهم کله چې دی واپس شي غي طرف ته لعلهم يحذرون خایږي چې دی ځانو ساتي یا ایها الذين امنوا اغه کسانو چې ایمان راوړي د قاتل الذين يلونكم من الكفار ما قبل سره رب داده یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ما قبل کې بیان د جهاد او د تغییر جهاد او په دې کې ذکر د قانوني جهاد دی اوس یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین جګړو کوي تاسو هغه کسانو سره یلونکم من الکفار یلونکم دا تعلیم د طریقې قتال دی زنه خي اغه کسانو سره چې د خپل نږدې من الکفار چې دي نږدې کافران چې دي غي سره جنگ وکړي وليجدوا فيكم غلظه او پکار دي چې غي عمومي پتاسو کې سختی وعلموا ان الله مع المتقين پوه شي چې بتا کې سره الله مع المتقين متقيان ملګری دي وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کله چې نازل کړي شي او سورت فمنهم من يقول اغینا بعضی سوی ايكم زادته هذه ایمانا دا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ دا زجر د منافقین دی نو فمنهم من يقول اغینا بعضی خلق دا سوی ايكم زادته هذه ایمانا تاسو کې کوم یو زیات ک ایوکم زادت ہو کم یو لر زیاد کو دی ایمان فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا پس بار لاغ کسان چی ایمان راوڑ دے پس زیاد بکی دی لر ایمانا ایمان پہ اعتبار سر وهم یستبشرون او دی بخوشالی واما الذین فی قلوبهم مرض او بار لاغ کسان چی پزنون داغی کی مرض دے فزادتهم رجسا الى رجسهم فزیات بکی دی لرا اغا عناد دی عناد طرف تا رجسا الى رجسهم وماتوا وهم کافرون او دی بمڑشی وماتوا مڑشو وهم کافرون او دی کافرانو اولا یرونا آیات دی اولا یرونا آیات دی نوینی انهم یفتنون فی کل عام چه بتاکیک سر دی با يعذبون يفتنون يعذبون عذابون بش في كل عام پہر کال کے مرتن یوزل او مرتين یا دوزل ثم لا يتوبون بأبدی توبن شکول ولا هم يذكرون ونبدی نسیت حاصل وإذا ما انزلت سورة او کلچ نازل کریشی او سورت نظر بعضهم الى بعض نظر کے بعض طرف تحل یراکم من احد چی آئے راغلے تاسو کی یو کسلا هل يراكم من احد
آیا لیدلی تاسو من احد یو مسلمان لره ثم انصرفوا بیا دی واپس شي صرف الله قلوبهم وا بڑی زلونا اللہ تعالی دی بی انہم قوم لا یفقهون په سبب دی چې دا قوم نه پوهیږي واذا ما انزل سورة فيها عیبهم کچره الله یو صورت نازل کی پاغي کې د عیب نظر بعضهم الى بعض يتغامزون بالعيون دی په دې سترګو کې بیا یو بل ته ګوري نو قالوا سوي هل يراكم من احد من المسلمين اهل دلی تاسو لره په مسلمانانو کې چا ثم انصرفوا بیا دې مخواړي نو صرف الله قلوبهم عن الحق الله به دې زړونه د حق نه واړي بانهم قوم لا يفقهون په دی وجه چې دې نه پوي لقد جاءكم رسول من انفسكم خامخا پتا کې سر راغله تاسو سر رسول تاسو د زانونو نه عزیز علیه ما عنتم سخت پاغ باندې ما عنتم کم تکلیف چې تاسو تدرسی ترغیب الى اتباع الرسول له حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص دې پتا سو باندې په مؤمنانو باندې رؤوف رؤوف نرم دل دے نرمی کون کے دے رحیم رحم کون کے دے صاحب کشاف وی چے دا ما عنتم کے کم ما چے دے دا مصدریہ دے یعنی استاسو مشقت کے پریوتل دا مبتدا مؤخر او عزیز علیہ خبر مقدم بعض ویلی چې ما موصوله ده په دې صورت کې عائد محذوف بوي ای ما عنتم فيه عائد به محذوف وي ای ما عنتم فيه دا رؤوف چې دنه دا د الله صفت ته او د نبی علیہ السلام صفت ته دته اشتراک لفظي وي اشتراک حقيقي چې څوک ثابتای نو هغه ملحد ده دا اشتراک لفظی دے اشتراک حقیقی نہ ثابتی گی دا ملحدین کار دے ځکه چې الله د خپل شان په اعتبار سره او حضور د خپل شان په اعتبار سره دا الله خپل شان دے او حضور علیہ الصلوۃ والسلام خپل شان دے ماشاء الله نو فرمائی فَإِن تَوَلَّوْا كَچَرِ مخی وارو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ نو تورتو ہے کافی دے اللہ مالرا لا الہ الا هو نشتے بالمعبود مگر یوغد علی توکلت وهو رب العرش العظیم پاغبان توکل کوما وهو رب العرش العظیم او غرب دارش عظیم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم سورہ یونس دا مکی صورت تے سورہ یونس مکی صورت تے 109 پکے آیاتون دی یولس پکے رکوگانی دی 1834 پکے کلمات تی اتل سوا او سلور درش دا پکے کلمات تی او وزرا 568 دا پکے حروف تی 7568 پکے حروف تی سورہ اسراء نه بعد او سورہ ہود نه مخکې دا نازل شوی دی وجہ تسمیہ چونکہ بدی صورت کی یونس علیہ السلام قوم تذکرہ موجود دا نو ځکه ورته سورہ یونس ویل شي دعوت صورت چې دا نو نفی شفاعت قهریه
دا دعوه په دې صورت کې درې ځایه مذکور ده. یو ځل اجمالا ده لکه درېم آیت کې چې دي ما من شفیع الا من بعد اذنه. دویم ضمنن لکه اتلسم آیت کې دي چې ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. او درېم تفصیلا لکه 104 آیت کې دي قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی. موضوع د صورت دعوت الی القرآن دے. خلاصه د صورت د ټول صورت حاصل یو څو مضامین دي. یو د اثبات د توحید، اثبات د توحید، دریم پنځم دویشتم آیاتونو کې اثبات د توحید دی، او دویم د اثبات د رسالت لومبي آیت کې 15 آیت کې، بل د اثبات د قرآن لومبي آیت 15 آیت او 13 آیت. بل د اثبات د معاد څلورم آیت، اووم آیت، 45 آیت. پنځم د زجر دا 14 آیت کې دی. موضوع د صورت او د خلاصه وا او ربط د ما قبل سره دی صورت سره. هغه دا چې د تیر صورت سوره توبه داغي په آخر کې د قرآن ذکر و اذا ما انزلت سوره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر او آخر کې د توحید ذکر. نو په دې صورت کې هم د درې واړو ذکر دی او هغه ترتیب سره دی. الف لام را دا مکی صورت تے 109 آیاتنا او 51 نا حالت جمعی کی، حالت جمعی کی دا لسم دے او پا حالت نزولی کی 51 نمبر دے. آیاتنا 109 دی رکوگانی یولس دی. نزولی پس د سوره اسراء نه شوی دی او مخکې د سوره هود نه، سوره هود نه مخکې نازل دی او سوره اسراء نه پس نازل دی. الف لام را ویږي په معنی دی حروف باندې الله. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتونه د کتاب حکمت والدی. تلك آيات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا آیا د خلقو د پاره د عجيبه خبره ده. نوحینا الى رجل منهم دا چې مونږ وحی کړی دا داس یو سړی طرف ته چې دین ده ان انذر الناس دا چې او يروا ته خلق لرا وبشر الذين امنوا زیر ورکا خلق لا چې ایمان راوړي دي ان لهم قدم صدق انجبتا کی سره د پاره قدم صدق ان لهم قدم صدق. جلالین د دې دوه تفسیرونه کړی دي.
یو دا چې د حضور ذات ګرامی ته نه مراد ده چې ان لهم قدم صدق چې مؤمنان رضا زیر ورکه چې په تحقیق سره دی د پاره د حضور علی السلام ذات ګرامی ده عند ربهم پنځ د رب ده دی دویم تفسیر دا دی چې کوم نیکه انسان مخ کلیږي هغه بدله ته نه مراد ده ان لهم قدم صدق هغه بدله مراد ده علامه علوسی او علامه عثماني نقل کړي دي چې د سچای قدم رښتونه قدم ته نه مراد ده چې کله وی الله مخه ته ودريږي نو ثابت قدم به ودريږي قال الكافرون ان هذا لساحر عليم لساحر مبين وی کافرانو چې نه دا مگر ساحر ښکار دی ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض پتا کی سر رب تاسو چې دی هغه دی الذي خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکه لرا فی 6 ایام پشپغ ورځ کې ثم استوى على العرش بیا مستوی شو په عرش باندې ثم استوى على العرش بیا مستوی شو په عرش د دې تفصیل مخکې تیر شوی دی که خیال کې مرازی یدبر الامر تدبیر کوي د امر یدبر الامر تدبیر کوي د معاملې من الابتداء بلا شفیع د ابتداء نه تدبیر کوي الله خدای اختیار اچ چالن د ور کړی دا د اسلام عقیده ده احمد رضا خان خپل کتاب کې لیکلی دی ہدایت بخشش کی غوی کہ احد سے احمد کو احمد سے تجھ کو سب کن مکن ملا یا غوث العظم احد نہ احمد تا او احمد نہ تا ټول کن مکن ملاو شو اے غوث العظم بل ذی لکل کئی ویدی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے اور مدبر بھی ہے ذی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے مدبر بھی ہے او دلته لیکي وینور تر هغه پورې نه راخیږي چې سو پورې احمد رضا خان ته سلام نه کړي لا حول ولا قوة الا بالله ما من شفیع الا من بعد اذن نشته او سفارشی مگر پس دی اجازت داغنا ذالکم الله ربکم دا الله استاسو رب دینو فعبدو عبادت کوي دا فلا تذکرون آیا پس ول تاسو نصیحت نه قبل وی الیه مرجعکم غ طرف تاسو مرجع د جميعا د ټولو په جمع باندې وعد الله حقا وعد د الله رښتونی دا انه يبدأ الخلق ثم يعيده فتاکک سرا ابتدا کوي د خلق بیا به اعادم کوي داغي ليجزي الذين امنوا د پاره دې چې بدل ورکي هغه کسان ول چې ایمان راوړي د عاملو صالحات او نیک عملونه کوي بالقسط په انصاف سرا والذین كفروا او هغه کسان چې کافران دي لهم شراب من حمیم هغه د پاره شراب دي من حمیم اوبډیر ګرمي وګوي یعنی تخلیق او د اعاده حکمت داده چې مکلفین ولا د غید اعمالو بدله ورکړي شي بالقسط انصاف سرا دا بالقسط یجزی متعلق ده تقدیر عبارت بداسی بھی لیجزیهم بقسطه بیا د دې دوه تفسیرونه دي چې خپل انصاف سره دیله بدله ورکی او دیله پورا اجر ورکی د دیله انصاف بدله دی ورکی
دویم تفسیر دا دی چې د انصاف بدله دی ورکی لکه کوم چې هغه انصاف او عدل کړي دی او ظلم یې نه دی کړي. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم او دې لپاره عذاب دردناک دی بما كانوا یکفرون په سبب دا غي چې دی کفر کو. هو الذي جعل الشمس ضیاء الله غزاد ته چې ګرځولې د انوار لرا ضیاء رڼا کوونکې والقمر نورا او سپمې نور جوړ کړي دی وقدره منازل ضیاء. امام رازی بني ضیاء جمع د ذو ده او نور حضرات فرمایي چې دا مصدر دی. والقمر نورا او سپمې نور وقدره منازل او مقرر کړي منازل لتعلموا عدد السنين والحساب د پاره دي چې تو پیژنې تعداد د کلونو او حساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق ندی پیدا کړی الله تعالی دا الا بالحق مگر په حق. يفصل الآيات تفصیل سره تفصیل بیانې د آیاتونو لقوم د پاره دا قوم يعلمون چې پوي. ان في اختلاف الليل والنهار پتا سره په اختلاف د لیل او نهار کې وما خلق الله او سچ پیدا کړی دی الله تعالی په السماوات والارض پاسمانونو کې او پزمکو کې لا آیات نشانات لقوم د پاره دا قوم یتقون چې غیریږي من الشرک د شرکنا. ان الذين لا يرجون لقاءنا پتا کې سره کسان چې غي امید نه ساتي زمونږ د ملاقات. ورضوا بالحیات الدنیا ایب البعث بعد الموت ورضوا بالحیات الدنیا او راضی دی په ژوند د دنیا باندې. واطمئنوا بها دا ان الذين لا يرجون لقاءنا د دې جملې درې تفسیر دي. یو دا چې دا خلق زمونږ د ملاقات بالکل توقع نه ساتي او نه د هغې خیال په خپلو زړونو کې راولي، ځکه چې حقایق باندې ځان پویولو سره به هغوی د غفلت شکار وي. دویم دا چې زمونږ د بهتر ملاقات امید نه ساتي، لکه څنګه چې سعادتمن خلق امید ساتي. دریم دا چې زمونږ مخې ته د بد حاضرۍ نه نه یریږي. هغه بد ملاقات چې د کم نه یریدل ضروری دي. اوس د جملې په شروع کې چې کوم ان نه دی د هغې خبر اولئک مأواهم النار دی. په دې کې اولئک مبتدا اول مأواهم چې دی مبتدا ثانی او النار خبر، بیا دا دواړه مبتدا خبر چې ملاو شي جمله اسمیه جوړه شي د اولئک خبر. دا د اولئک خبر او بیا دا ټول چې ملاو شي نو دا د ان خبر. او بما كانوا یکسبون د جزء فعل محذوف متعلق شي. ان الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ومطمئن شو باغي باندې والذين هم عن آياتنا غافلون او دې زمونږ د آیاتونه غافل دي. اولئک مأواهم النار دغه خلکو ځای چې د ټکانا غور دی بما كانوا یکسبون په سبب داغي چې کم کسب دی کوي. بما كانوا یکسبون په سبب داغي چې کم کسب کوي. ان الذين آمنوا اس بشارت ته ان الذين آمنوا اغه خلقو چا چې په تحقیق سره کسان چې ایمان راوړي د عامل الصالحات او عمل کوي نیک يهديهم ربهم بإيمان هدایت ورکړي دي د رب د دوی په ایمان د دوی سره تجري من تحتهم الانهار بهږي دا غي لاندې نهرونه فی جنات النعیم د نعمتونو په باغونو کې بوي. دعواهم فيها سبحانك اللهم
دعوت دی پاگی کی چدا سبحانک اللہم پاکی دتا لرا ایلو یا خدایا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام دعواهم فیہا سبحانک اللہم پا جنت کے بغیر دا مشقت نہ بحمد وی سنگا چدا ساوزی راوزی کنا بغیر تکلیف نہ سازی و بغیر تکلیف نہ رازی دا سے بجنت کے دا حمد بداسی بغیر دا تکلیف نہ بوی سوک بپدے ستڑی کی گی نا دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام او تحیت دی یو بلتا دعا چی داغا بسلام و آخر دعواهم من الحمد او آخر دعا دی چی داغا الحمدللہ رب العالمین بوی ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم کچر زر ارسوی اللہ خلق تبدی لکچی دوی غواڑی ولو يعجل الله کچر زر ارسی اللہ تعالی للناس خلق تا شر بدی استعجالهم پشاند غختود دی جلتے سرا بالخیر بدل د خیر کن لقضی الیہم اجلهم نخام خدا فیصل بوکڑشی دی طرف تدا جلد دی فنظر الذین ظلموا پس پری بگدو منگا کسان لر لا یرجون لقانا چیغی امید نساتی دا ملاقات زمنگا فی طغیانیم یعمہون پسر کا شیخ پلک کے بعد سرگردانی فی شرکہم یعمہون پس شرک پلک کے بعد سرگردانی ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم دا دی ما قبل سر ربط بیان القرآن و ابو سعود ذکر کرے دی دا ربط دی چکل مشرکین و مأواهم النار لفظ ووری دو نویوی چی زر راولا نو اللہ دی جواب ورکو چی خپل حکمت مطابق منگ کار کو چی منگ دا خپل حکمت مطابق کار کو نور پسی فرمائی فنظر الذین لا يرجون لقاءنا لقضی الیہم اجلهم نخام خاف سلب اکڑیش بدئی باندے دا اجل ددئی یعنی یموتون ای یموتون اجلهم ای یموتون مڑبش فنظر الذین لا يرجون لقاءنا پس بریک بدو منگا کسام لرچی امید نساتی دا ملاقات زمنگا فی طغیانہم پخپل سرکشے کی یعمہون سرگردان بوی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ او کلچ ورسی گیا و انسان تا سزرر دعانا لجنبه بلن راکی منگلا لجنبه دخپلی غاڑینا او قاعدا یا پناستا باندی او قائما یا پولاڑ باندی فلما کشفنا عنه ضرہو پس ہر گلے چلری کو منگ داغن آغا ضرر داغن مر را دے روان شکا اللم یدعونا گویا چید منگ تاڑو آواز نوی کڑے الى ضرن دغی الى کشف ضرن دی ضرر دیلر کولو تا مسو کم چید ترسی دلے کذالک زوین المصرفین ہم دارنگی خست کڑی شوی دی مصرفین دا پار ما کانو یعملون شکم عمل دی کڑی وی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ او خامخا پتاکک سرمنگا حلاک کرل کلی من قبلکم مخستاسون لما ظلمو کلچ غی ظلمو کو دا اللہ ترہیب ورکی چھ مخ کی خلق لمنگا عذاب ورکڑے دے دا غا ترہیب دے لما ظلموا کلج دی ظلموا کو وجاتم رسولهم بالبینات راغ لدی سر رسولان پواضح معجزو سر وما كانوا ليؤمنوا دی چی ایمان راوڑے کذالک نجزی القوم المجرمین دارنگ منگا بدل ورکو قوم دا مجرمان لا ای المشرکین بالہلاک ان مشرکان لرا پالاکت سرا ثم جعلناکم خلائف فی الارض وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض بیا وګرځول موږ تاسو لره خلیفګان پزماکه کې من بعدهم پس د دین لننظر كيف تعملون د پاره دي چې موږ وګورو څنګه عمل کوي تاسو. واذا تتلى عليهم آياتنا بينات کله تلاوت کی دي شي په دې باندې د آیاتونو زمونږه واضح قال الذين لا يرجون لقاءنا وای هغه کسان چې امید نه ساتي د ملاقات زمونږه ایتی بقرآن غیر هذا هغه وی راړي یو بل قرآن لره علاوه د دینه. تفسیر سبق الغایات کی دی چې د سورت ابتدا کې د کتاب ذکر دلتم دا غي ذکر دی چې کله دا لستی شي نو دی سوی چې تا دا بدل کړی دی بلکې دا وای چې کله لستی شي نو دی وای چې تب دا بدله یا د دین علاوه یو بل کتاب راړه دا ته چې سوی دا نه بس بل کتاب راړه دی بدل کا نو موږ به ومنو ګینه موږ نه منو. اوس چې الله کوم نازلې نو دی وای دا نه اوس یو بل راړه دی ختم کا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله تلاوت کی دی شي په د اهل مکه باندې د آیاتونو زمونږه بینات واضحه آیاتنا نو قال الذين لا يرجون لقاءنا ويغ کسان چې امید نه ساتي د ملاقات زمونږه ایت بقرآن غیر هذا و یو بل قرآن راړه چې دین علاوه او بدلو یادې بدل کا. قلت ورته ما يكون لي ان ابدله مال ندي مناسب مال حلال ندي ما يكون لي مال حلال ندي ان ابدله چې بدل کم من تلقاء نفسي د خپل ځان د وجه ان اتبع الا ما يوحى الي زتابدارین کوم مگر دا غ وحی کوم چې ما طرف ته کیږي. ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي زيريغم ک چرمانا فرمانی وکړه د خپل رب عذاب يوم عظيم دلوي ورځ د عذابنا. قلت ورتوى لو شاء الله ما تلوته عليكم كچر وخت وی الله تعالی ما تلوته عليكم ما بتلاوت نو کړه دی پتا سبحان ولا ادراكم به نبي خبر کړي وي تاسو په دی باندې. فقد لبست فيكم عمرا پس پتا کی سره ما پتا سو کې وخت تیر کړه دی لبست فيكم عمرا من قبله مخکې دینا افلا تعقلون تاسو کې عقل ناراضي. ومن اظلم من افترى على الله كذبا سوق زیاد ظالم دا غچانا چې افترا وکړه په الله باندې درو او كذب بآياته یا تکذیب کړه آیاتونو داغ نو فمن اظلم نو او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون پتا کسر شان داده چې غفلا نور کوي مجرمان لرا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم عبادت کی دی دا اللہ نه علاوه ما دا آغا چا لا يضرهم چې ضرر نور کی دی ولا ينفعهم او نفور کی دی ويقولون هؤلاء او وای دی چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا زمونږه سفارشیان دی پنځ د الله باندې. قل تورته وای تنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله لبما لا يعلم في السماوات ولا في الارض پاغ سيزونو باندې چې هغه نه پويږي په اسمانونو کې او پزمکو کې تاسو پاغي خبر ورکوي. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دی وی دا زمونږ شفعاء دي پنځ د الله باندې. گویا دا مخ کې د شرکاو چې کوم الله سره دی جوړي یعنی د شرک رد ذکر دی. مشرکین چې د چا عبادت کو نو هغه خالق مالک نه جوړو دا نه وی چې د خالق دی د مالک دی بلکې دا به وی چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د عبادت نه کوو بس خو چې دی موږ ورنږدې کې دا نیازبین دي. دی جواب دا دی چې فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون.
نو فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. غیبی چې الله خو لري نه دی، الله خو لري دی. جواب ورک ونحن اقرب الیه من حبل الورید. تاسو مو ای چې الله لري دی، مونږ د شارک نم زیات تاسو ته نږدې یو. نحن اقرب الیه من حبل الورید، شارک نم زیات نږدې یو. مخکې مسله ده چې کوم سړی ما فوق الاسباب سفارشي جوړ کی، نو اول خو بیا دا صفت منل پکار وي چې هغه عالم الغیب دی او هغه حاضر ناظر دی، متصرف فی الامور دی، دا ټول به منل غواړي. نو فتاوا بزازیه یو عجیبه خبره لیکلې ده، هغه وایي چې چا دا وایي چې هغه حاضر ناظر دی، عالم الغیب دی، متصرف فی الامور دی، نو دا سړی لا شک کافر شو. بحر الرائق کې دا یو مسئله لیکلې ده چې د چا دا عقیده وي چې د بزرګانو روحونه راځي، حاضر ناظر یو پوهیږي، خلک وایي کنه روحونه راځي او په دې بلای ناست او بیا خلکو ته ګوري. بحر الرائق لیکلی دی چې دا سړی پوخ کافر بی ایمانه دی چې د چا دا عقیده چې روحونه راځي. روحونه محونه نه راځي، ښه وایي د مړي روح راځي او په دې بلای ناست او حاضر ناظری خلکو ته ګوري. دا د ښځې یاره خو د ښځو د عقیدې نه الله وساته، نو پته نه لګي چې دی باندې د عقیده د کوم ځای نه را دوړېږي. نو څلوېښت ورځې وایي په دې بلای باندې دا روح ناست دي او دا ګوري، وایي چې ماله ډوډۍ، نو ډوډۍ دا څلوېښت ورځې ځکه مونږ ورکوو. وګوره داسې دا ښځې چې دا د مړي د کور نه دا څلوېښت ورځې ډوډۍ ورکوي، نو دې کې عقیده دا جوړه کړې ده چې دا د روح راځي، څلوېښت ورځې په دې بلای ناست دي، زمونږ نه ډوډۍ غواړي، نو مونږ ځکه دا ډوډۍ ورکوو. ته خدای دې ستاسو په شرمونو وشرمېږئ، د ځان نه عقیدې جوړې کړي دي. بحر الرائق کې لیکلي دي چې څوک دا عقیده وساتي چې د بزرګانو دا روحونه راځي او ګوري را ګوري، حاضر ناظری، دا سړی پوخ کافر بی ایمانه دی. خیال مو دی دا عقیده به بیانوي کلي کې، خو ګوره داسې نه چې ډایرکټ ورشي خلک کافران کړي په طریقه باندې، په طریقه چې څوک د چرته په خر سور نه کړي او د کلي په دغه کې دې ونه ګرځوي، بیا په طریقه به کوي. عقاید باب د بدعات رد ډیر ګران کار دی، خو د بدعت رد چې دی اونکو په کوم ځای کې خلکو نه ویریدي یا چا نه ویریدي چې کدی ځای بدعت بیانوم، نو بس دا خلک را پسې را پاسي، نو لاړې تباه شو، هرقل درنه جوړ شو. دا پروا به د چام نه ساتي، بدعات رد چې کې د شرک رد کې د هیڅ چا به پروا نه ساتي، خپ نه روي کې، خو طریقه په طریقه باندې. اوس لکه ته د بدعات رد کې ته وایي چې لکه قبر کې کم پروت دی، نو دې په خپله محتاج دی، زمونږ مدد دی نشي کولی. دا خو زمونږ عقیده ده، دا خو زمونږ عقیده ده. اوس ته دې ځای کې چې رد کې، نو ته زر وایي پیر بابا داسې داسې کم دی، دا خو دې بې ادبي وکړه، اخو ولی الله حضرت کاکا صاحب رحمه الله لویه هستی وه، د هغه بې ادبي خو موږ نه کوو، نه د پیر بابا بې ادبي کوو، نه د علي حجویري رحمه الله، موږ خو د یو بزرګ بې ادبي نه کوو. مونږ خو دا وایو چې د دې بزرګ دا قبر د شرک اډه مو جوړوه، د د مزار باندې کاڼي په ځان باندې ممګه، مونږ خو دا وایو. جی عقیده خو څه ده؟ نو ما درته ووایې که نه چې بحر الرائق لیکلی دي چې دا روحونه څوک د دې قایلي چې د بزرګانو روحونه راځي، حاضر ناظر دي. نو شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه دا عقیده بیان کړې وه د بحر الرائق، او د هغه په د شیخ صاحب په کتاب کې د دغه کې موجود هم ده، دا شیخ صاحب هغه تفسیر څه دی؟
ذخیرة الجنان ما څه کال کتلی نه دی نو ذخیرة الجنان کې هم دا موجوده ده چې هغه وایي دا سړی پوخ کافر دی بې ایمانه دی چې هر څوک دی بې ایمانه دی پوهېږئ په خبره باندې عقیده ده عقیده کې به د چا پروا دا نه ساتي چې دا د فلانکي ده نو بس مونږ به وایو چې نه فلانکی پکې نشته که هغه د پلار دی که هغه د نیکه دی که هغه هر څوک دی خو عقیده کې به د چا پروا نه ساتي اوس دې ځای کې ته چې کومه خبره کوې نو هغه د حاضر ناظر نه ده اوس دې په خبره پوهوم دا چې څوک وایي د فلانکي روح راغې نو دا یو ځل راغې دا حاضر ناظر نه دی هغه چې وایي دا راغې اوس د ده په تخیل کې راغلل یا هر څه طریقه وه الله ورته خول ایو جدا خبره ده یو دا دی چې دا روحونه راځي دلته ناست دي او حاضر ناظر دا جدا عقیده ده او یو کې یو سړی وایي چې ما فلانکې ولیده نو د اهل سنت والجماعت په عقایدو کې د بعضې اکابرو مشایخو په اقوالو کې دا شته لکه اوس صاحب قصیده برده هغه قصیده برده چالو کړه بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع حساله صلو علیه و آله روان دی قصیده برده وی د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم لاس مبارک ورله راوتی دی علامه جامی رحمت الله علیه خو بادشاہ قید کړم وی دا سړی مه راپرېږده نو هغه دې قید کړه چې ګینې دی چېرته څه بل څه لځي نبي علیه السلام ورته بله شپه راغی چې دا په ما عاشق دی ځکه یې مه راپرېږده دا څه عمل ونه کړي هغه چې ده هغه سلام کو لاس مبارک ورله راوتی دی نو دغه په امثالو کې نظیر کې دا شته داسې که یو سړی دا ووایي چې فلانکي روح سره زما ته ملاقات شوی دی نو زمونږ خو نه دی شوی مونږ په دغه کیفیت نه یو خبر یا به هغه ډېر رسېدلی نو شوی به ملاقات مونږ خو نه پوهېږو په دغې باندې که نه جي یو سړی وایي ما ته کشف کېږي نو مونږ او تاسو ته خو کشف نه کېږي که نه مونږ خوب دومره ووالو نو مونږ ته به کشف څه شي نو مونږ تاسو ته کشف نه کېږي کشف واله جدا خلک دی پاکان خلک به نو هغه خلکو ته چې کشف وشي نو هغه به د کشف په اسرارو باندې پوهېږي مونږ پرې نه پوهېږو ټیک ده اوس یو سړی وایي فلانکي روح راغې اوس خدای سره او د هغه خپله معامله ده خدای خو د حاضر ناظر قایل نه دی که نه حاضر ناظر قایل هغه وي چې هر وخت دا روح موجود دی ځان له غوندې مسلې مونږ ته رسوئ لکه د یو سړي په یو قول باندې دا رد نه دی یو سړی وایي ما سره د فلانکي روح ملاقات وشو دا د الله او د هغه معامله به شوی وي الله خو هر څه کولی شي نور که چېرې د یو سړي عقیده زما مقصد چې کوم د عقیدې د بحر الرائق چې کوم بیان کړی دی هغه دا دی چې د بزرګانو روحونه حاضر ناظر وي موجودي هغه حاضر ناظر وي او دا روحونه راځي دغه عقیده چې ده نو دا د کفر ده د پوخ بې ایمانه دی نور هغه استثناء په خپل ځای ده یو سړی وایي ما لیدلي دي بس لیدلي دي ټیک دی لیدلي وي مونږ نه دي لیدلي ټیک ده مونږ تاسو نه دي لیدلي ستاسو خوب خو داسې خوب وي سړی وایي ګینې مړه دي په دې کې ولا ته لکه روحونه م وینې ته پکې هېڅ خدای شته که ته پکې څه وګورې ته به پکې صرف خوب ویني خوب بس په خوب کې به خوب ویني چې بس وده وی او طالب علم خو د اکبر باچا په لټانو کې دی د ده به بستره دې ځای پرتی کمیز به هلته ځوړندي پرتوک به هلته ځوړندي لوښې به هلته پروت وي پیالی به دلته پرتی ګیلاس به داسې پلته ووایي نو بل ته به ولیږي بل چې په هغه لاره تېرېږي پلته ووایي هغه بل ځای ته به ولیږي چې بل راځي هغې هلته نه پلته ووایي هغه ځای ته ولیږي د اکبر باچا لټانو نو هغه یو لټ چې دی هغه بل ډوډۍ ډېره کړې وه نو چې ډوډۍ ډېره خوړله نو کارغه راغی نو ټک دې ځای نه به یې تېنه دانه د دې خولې نه وړه نو هغه بل اوس دی په خپله باندې نه دی هغه ته وایي ښه لکه ته دومره هم نشي کولی چې ته راپاسې او زما د دې خولې نه دا کارغه وشړې چې دی ما له خوله کې ټونګې نه وایي اوس په خپله نه پاسي لټ دی هغه ورته وایي پرېږده مړه زه به تا سره څه مدد وکړم بل ورځ چې وایي سپي زما د خوله کې متیازې کولې تا کورې کړی نو چې داسې لټان شي که نه هغې سره به ته څه کوې هغه به مراقبه کوي مراقبه به دی نه کوي دی به ودي پکې پوه شوي نو فرمایي انما الغیب قل اتنبئون
اتنبئون الله بما لا يعلم ایا تاسو خبر ورکوي الله لا بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون پاکی دا غلر او بلند دا غ شرکیاتونه چکم دی کوي وما كان الناس الا امه واحده او ندي خلق الا امه واحده نو دا خلق مگر یو امه یو ډله وعلى التوحید په توحید باندې فاختلفوا بیا د اختلاف ولولا کلمه سبقت من ربک کچرنه ویغه یو کلمه سبقت من ربک چې سبقت کړه د جانب دربستان لقضی بینهم هم فیصله وکړي شو په میان زده کې فيما فيه يختلفون پاکم کې جدي اختلاف کوي دی وی زریم ختم و د سوال مراولېږي ما پسې د چټم ما پسې وروړي په یو چټ د مال شلمنټ خراب کی او ما ته زر دام وی زر به ختمو او کدی وای چې وخت بزوګت کم زلا وخت نو وګدوم د زما په سر خوب سوري نو فرمای ولولا کلمه سبقت من ربك لقضي بينهم اسرابان خلق بیزتک ام خافه سره وکي په میان فی ما فيه يختلفون بدتیان خبرت کې مشرکان برت کې يهود برت کې قادیانان برت کې معتزله برت کې ټول ردونه وکي دا خو لازم دي دا فرض عین دي کدا دې اونکړه الله دې سبا را نیسی سبا دې الله را نیسی په دې باندې ګوره دا ذهن کې دی دې باندې په خپل ذات چرم نه ریږي چې زما ذات په مذاق وړاو کی ما پسې بکنزل ما پسې بنخري پیخیو کی که خپل ذات په اعتبار سره تا حق بیانول پرې خودل تا به الله نه معاف کوي د دنیا بس ذلت اس بی عزتی وی چې تا پسې بس کنزل اولی کیو په خوا به خلکو په دیوال چا پسې کنزل لیکل یا به ور پسې خط لیک اوس په فیسبوک ور پسې وکي یو سړی وای چې نه مړ بس خلک بیا کنزل کوي زه حق نه بیانوم دې تباہ او برباد دي د دنیا بس کنزلی او د دنیا بس مذاق او د دنیا بس بی عزتی او دنیا بس ذلتی د آخرت غډر خطرناک دی التزام ساتي ٹھیک ده کنه فرمای ويقولون لولا انزل او وایدی لولا انزل علیه آیت من ربی ولنه نازل شوی په دی باندې آیت د جانب د رب ددنه فقلت ورتو انما الغیب لله غیب ټول الله لره فانتظروا انی معکم من المنتظرین تاسو انتظار کوئ مونږ تاسو سره انتظار کوونکو وی اذا ذقنا الناس رحمتا او کله چې مونږه اوس کو په خلق باندې رحمت من بعد ذرا پس د ذرا د مصیبتنا تکلیفنا ما قبل سره رب داده چې بره د شرک ردو بره د شرک ذکرو بره د شرک ذکرو ويعبدون من دون الله اوس مخکې د مشرکینو د تلون مزاجه دا غي ذکر دی د مشرکینو تلون مزاجي او ذکر کوي چې کله مونږ دی خوشحالي ورکو نو دی د دین د میټاولو په کوشش کوي واذا ذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آیاتنا پس اچانک دی لرا مکر وی تدبیرونه کوي پایاتونو زمونږ کې قلت ورته الله اسرع مکرا الله ډیر تیز دی په اعتبار د تدبیر کولو اشد مکرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون پتا کی سره زمونږ رسولان چې دی یكتبون لیکي ما تمكرون کم تدبیر چې تاسو کوي هو الذي يسيركم في البر والبحر الله غزات يسيركم چې ګرځي تاسو لرا في البر په اوچ باندې والبحر په دریاب کې حتی اذا كنتم في الفلك تر سه حد پوری چې کله وای تاسو په کشته کې في الفلك وجرين بهم غرزول دي لرا بريح طيبه چلي اغي خلق لرا بريح طيبه پاغا خهوا کی اغه نرم هوا کی وفرحوا بها او خوشالي کوي په دې سره جات ريح عاصف اچانک پراشي غ تیز هوا وجاءهم الموج من كل مكان او راشي په دې باندې چپی د هر طرفنا وظنوا ان محيط بهم او دای ګمان کوي بیا چې دی غیرت دینه تاو کړي شو یعنی گرفتار شو په چپو کې نو دعوا الله مخلصین له الدين بیا چغي وي الله لره دین خالص کوي بیا مخلصین له الدين بیا چغي جوړي الله لره دین خاص کوي
نسائی شریف کی روایت تے چې 8 ہجری کې مکه فتح شوا. اکرمہ بن ابی جہل دیو تختید، وحشی بن حرب، صفوان بن امیہ دا ټولو تختیدل. 10 میله مسافت باندې سمندرو حضرت اکرمه چې د خو ایمان لا نه راوړی حبشي طرف ته د تلو اراده کړې وه. ډېرې ورځې په کناره باندې پروت و، کشته راغله سور شه پکې. اتفاقا چې کشته داسې ورمینځته شوه نو طوفان راغی. دا کشته چې وه نو دا په جړه کېدو شوه. خلکو چغې کړي یا لات یا منات یا عزا، خپل خپل خدایانو ته. ملاح ورته ویې ما تظن آلهتک، دا تاسو لا کوم خدایان د چا ګمان کوئ؟ اوس خو نبی علیہ السلام راغلی دی، یو الله دغې کړی دی. نو د قسم وخوړه چې زه لاړ شم نو ایمان به راړم. د ده ښځه ام حکیم وه. هغې نبی علیہ السلام ته وی چې اکرمه چې دی نو د ابو جهل زوی دی، چونکې تاسو ورله پلار وجلی و نو د هغه هغه غصه وه. اوس که تاسو یې معاف کوئ چې زه یې راولم. نبي علیہ السلام ورته ویې موږ معاف کړی دی، ویې نه څه نشاني راکړئ یا به داسې ونه مني. نبي علیہ السلام ورله خپل تور پټکی ورکوي، دا هغه پیژني، دا ورته وښایه بس راضي به. دا ام حکیم چې وه نو هغې هغه تور پټکی د نبي علیہ السلام دا وړو په کناره ولاړه وه. کله ورته هغه وخو نو دی حضور علیه الصلاة والسلام وی ټول معاف کړي دي، مکه فتح شوې ده، څه نشته، هېڅ چاته څه نه وایي، راځه. نو دی حاضر خدمت شو. نبی علیہ الصلاة والسلام ورته ویلي وی پردیسی مرحبا، د ایمان راوړو. بیا ډېرو احادیثو راوي دی بیا رستو. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، که تا نجات راکړه مونږ له دې نه د دې شدت نه نو خامخا شو به مونږ د شکر ګزارونه. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض، کله چې ورله نجات ورکړه د شدت او د طوفان نه نو اذا هم یبغون فی الارض، نو دی بیا تلاش کو په ځمکه کې بغیر الحق ناحقه. یا ایها الناس انما بغیکم، ای خلکو خبردار د بل نه ستاسو دا بغي سرکشي ستاسو چې دا علی انفسکم ستاسو په ځانونو، متاع الحیات الدنیا، دا د دنیا د ژوند هغه فایده ده. انما بغیکم علی انفسکم، روایت کی دي چې 2 څیزونه دي چې د هغې په دنیا کې زر بدله میلاویږي. یو د سرکشۍ او یو د والدینو نافرمانی. حضرت ابن عباس نه روایت ته که چېرې یو غر په بل غر باندې سرکشي اختیار کی نو دا باغی چې دی دی به ومږلی شي، باغی به ومږلی شي. محمد بن کعب نه مروي دي چې په چا کې 3 خصلتونه وموندې شي په هغه کې بغاوت موندې شي. نمبر 1 سرکشي، نمبر 2 نکته چینی، وعده ماتول، او 3 فریبکاری. اللہ پا دی آیت کے فرمائے لی انما بغیکم علی انفسکم، سورہ فاتر آیت نمبر 43 کے اللہ دا فرمائے لی ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ. سورہ فتح کی 15 آیت تیغی کے سے فرمائی فمن نکث فإنما ينکث على نفسه ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. دا نتیجہ شوا. دا نتیجہ دا بما کنتم تعملون من الخیر والشر. انما مثل الحیات الدنیا، خبردار بلنا مثال د ژوند دنیا چې د کماین پشان دا غوبو ده. انزلناه چې نازلو منګه من السماء د اسمان نه، فاختلط به نبات الارض، فاختلط به نبات الارض.
منگے نازلو فاختلط به انبتت به زرغنو منگ پاغی سر نبات الارض زرغنی کی پاغی سر نبات الارض دزمکی اغا تازگی مما یاکل الناس والانعام کم نچی خوری انسانان او ساروی حتی اذا اخذت الارض زخرفها ترس حد پوری چکلا اخذت الارض زخرفها چراونی سیداز مکا خپلا اغا تازگی غزینت او دا خستشی دا وزینت عطف تفسیر دے وظن اهلها چی تازگیونی سنو خستشی کنا وظن اهلها او گمان کئی دے اهل یعنی زمیدار انہم قادرون علیها چی منگا قادر یو دے پا غلی وغیرہ باندے اتاها امرنا لیلا او نهارا راشی امر زمونگا پدی پٹی باندے حکم زمونگا عذاب زمونگا دشپی یا دروازی فجعلناها حصیدا اگر زمونگا دیلرا ریبل شوے کألم تغن بالامس گویا چی دا پرونڈو موجود نو کألم تغن بالامس گویا چی دا پرونڈو ٹکیدلے نو کذالک نفصل الآیات دارنگ من تفصیل سر بیان ویاتون لقوم دا پار دا قوم یتفکرون چی غی فکر کئی واللہ یدعو الى دار السلام اللہ تعالی بلن ورکی دار السلام طرف تو یهدی من یشا ہدایت ورکی چال رچو غاڑی الى صراط مستقیم صراط مستقیم طرف تان ویهدی من یشا الى صراط مستقیم بانے بحث تفصیلی شو للذین احسن الحسنى وزیادہ دا پار داغ کسانو چی نیکی اکڑا الحسنى جنت وزیادہ او دا دینم زیاد روح المانی بحر محیط مظہری کبیر وغیرہ کی دری تفسیر دی نمبر 1 چی حسنى دین نیکی مراد دا ورسرب زیادت هم وی دویم حسنہ جنت او زیادت نا دیدار خداوندی مراد دے و زیادہ دیدار خداوندی او دریم حسنہ نا ابتدائی جنت دا ابتدائی جنت پا وقتی چکمی دو حوری ملاویگی سروز بعد به یو بل ملاوشي نو په تپوس باغوي چې انا من المزید زاغ زیاتیم نو وزیاده دا کم تفسیر کې چې زیادت نه مراد دیدار الہی دی چې جنت به وي او زیادت دا چې دیدار الہی به ملاویږي دا زمونږ معتزله سره په دې کې ډېره پخوانۍ جګړه روانه ده دا د حضرت ابو بکر حذیفه ابو موسی اشعری ابن عباس عباده بن صامت دا د ټولو نه روایت ته ګوره علامہ ابو البرکات نصفی رحمت الله علیه د ټولو دا روایت راغسته دي بعض مفسرین په دې باندې د مفسرین اتفاق نقل کړي دي چې دینه مراد رؤیت د باری تعالی ده حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یو روایت دلته بل شتا چې حضور فرمایل چې کله جنتی جنت کې داخل شي نو الله به فرمایي چې ولې داسې سیز غواړي چې ټول نعمتونو باندې هغه زائد وي ابو الله تا مونږ جنت کې داخل کړو اور نه نجات راک حضور علیہ السلام وی بیا باغ پرده لري شي حجاب بوچت شي او چې حجاب اوچت شي نو ټول اهل جنت به د الله دیدار وکړي چې ټول د الله دیدار وکړي
اوس د دین لویه مذهب په جنت کې په دنیا کې په اس ځای کې په اس سیس کې دی ته نی ملاو شوي د الله په دیدار کې چې کومه مزه ملاو شي. بیا حضور علیہ السلام دا آیت تلاوت فرمائے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. امام احمد، مسلم، ترمیزی، ابن ماجہ ټول دا روایت نقل کړي دي. صاحب کشاف دې ډېرې چغې جوړې کړي دي محشري. دا روایت ذکر کو، الفاظ تبدیل کړو، بیا تنقید کو، وی دا روایت منګړت ته. صاحب مصابی دا د صحاحونه نقل کړي دي، دا روایت صحاحونه نقل کړي دي. وګوره امام احمد، مسلم، ترمیزی، ابن ماجہ ټول صحاح ستونه نقل کړي دي. ولا يرهق وجوههم او بنخیجی ولا يرهق وجوههم او بنخیجی مخونو دیتا قطر سیاهی ولا ذلہ او نخواری. اولئک اصحاب الجنہ دغ خلق چی دا جنت والدون فیها خالدون دی ہمیشہ پا دغ جنت کی. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات اغ کسان چی غی گٹی بدائی لرا جزاء سیئات بدل داغی دی بدائی بمثلها پا مثل دی دا جزاء سیئات بمثلها وترهقهم ذلہ پٹ بکری دوی لرا رسوائی وترهقهم ذلہ ما لهم من الله من عاصم نبوی دی دا پار دا اللہ نسوک دا اللہ دا عذاب نبچ کا ان کے عاصم ای دافع کانما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما گویا چی پٹ بکڑیشی مخون دی قطعا من اللیل دشپی پیو ٹکڑا کے مظلمن پتیار کے. اولئک اصحاب النار دا غور والدی فیہا خالدون میشہ و پا دا غور کے پراتیوی. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا پکم عورت چه منگ را جمع کدی لرا پا جمع باندے ای العابدین والمعبودین عابدان او معبودان. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا پکم عورت چه منگ را جمع کو عابدان او معبودان. ما قبل سر ربط دا دے چه برد جنت او دوزخ ذکرو مخی دا قیامت او داغی حالات ذکر دے دا قیامت او داغی دا حالات و تذکرہ دا. نو فرمائی چی ثم نقول للذین اشرکو بیا با اوای منگاغ کسانو تا چی شرک کڑے دے الزمو مکانکم لازمو سی پخپل مکان باندے الزمو مکانکم انتم و شرکاؤکم تاسو ستاسو شرکان فزیلنا بیا با اختلاف غرزو منگا بینهم پمینز ددے کے. وقال شرکاؤم وائی بیدے غی شرکان ما کنتم ایانا تعبدون. روح المانی مظہری بیان القرآن کی دی کہ دین بوتان مرادوی نو ظاہرہ خبر دا چی غی نپوئی گی او کہ دین مراد اللہ وی دا اللہ بندگان عزیر علیہ السلام مسیح علیہ السلام نو مطلب بوی چی اغی تا سپتا دا چا کم زی که عبادتو که زکا چی دا غیب و علم و اغی تا نشتے کنا. نو وقال شرکاؤهم وی بیدیغ شرکان ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو چی منگا زمنگا عبادتم کڑے فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم کافی دے اللہ تعالی گواہ پمیان زمنگا پمیان ستاسو کہ ان کننا عن عبادتکم گچریو منگا دے عبادت ستاسو لغافلین قامخا غافلا. هنالک تبلو کل نفس حل توبیا ممی ہر یو نفس ما اسلفت چی صدلی گلی بمخ کے ای قدمت من عملن وردو الاللہ اور راتاو بکڑیشی اللہ طرف تا مولاهم الحق چی غیدی مولا دے حق وضل عنهم ما کانو یفترون او رک بشی دینا کم چی دی جوڑو الکول آبت نہیرش. قل من یرزقکم من السماء والارض تلاوتو کر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض سورة يونس یو درشم نمبر آیت ما قبل سره ربط داده چې بر د شرک ردو چې د قیامت پر ورځ مونږه دیته بوایو چې تاسو بس کول نو پدې کې دلایل خډیر دلایل پکې راجمع شوي دي چې ټول کارونه خو الله کوي چې د چا تاسو عبادت کوئ نو بوتانو خو هیڅ نه دي کړي نو بیا تاسو بوتانو ته په څه باندې ورمخ کړی دی قل من يرزقكم من السماء والارض وای ورته څوک رزق درکوي تاسو له د اسمان نه او د ځمکې نه اسمان نه رزق څنګه د ځمکې نه څنګه اسمان نه باران راوریږي کانت رتقا ففتقناهما نو ځمکه زرغونه را پیدا کی د اسمان نه باران راوریدل رزق دی او د ځمکې نه زرغونه پیدا کېدل امن یملک السمع والابصار یا غسوک یملک السمع چې مالکان وي د سمع والابصار او د سترګو قوت باصره ومن یخرج الحي من المیت او څوک چې راوباسي ژوندي لره د مړي نه ويخرج الميت من الحي راوباسي مړي لره د ژوندي نه ومن يدبر الامر څوک چې تدبیر کوي د معاملاتو فسيقولون الله فزر دې چې وایي به الله فقل افلا تتقون پس تو ورته وایه فلا تتقون آیا پس ولې تاسو نه یریږئ فذلكم الله ربكم الحق پس دغه الله رب ستاسو دې حق دې فماذا بعد الحق الا الضلال پس چل پس د حق نه نوی پس د حق نه الا الضلال یعنی د حق نه علاوه هغه سوي گمراهي وي فانا تصرفون فماذا بعد الحق پس سبوي پس د حق نه خو گمراهي بوي فانا تصرفون کم خوا تاسو تاویږئ ای الى الغیر كذلك حقت كلمة ربك هم دارنگی ثابت دا کلمت ربستا على الذين پاغ کسانو باندی فسقو چی فسق کرده انهم لا يؤمنون پتا اکثر دی ایمان نراڑی قل هل من شرکائکم من یبدو الخلق ورتوه هل من شرکائکم آیا اشتستاسو دی شرکانونا من یبدو الخلق چی سوک ابتدا کئی د خلق ثم يعيده بیا داغی عاد کئی قل تورتوه الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله تعالی ابتدا کئی د خلق بیا عاد کئی داغی فانا تؤفکون پس کم خوا تاسو ورزی فانا تؤفکون کم خوا تاسو زی قل هل من شرکائکم ورتوه آیا د شریکان استاسونا من یهدی الى الحق آیا اشتسوک داسی چی غی ہدایت طرف تزی لار خی حق طرف تا قلت ورتوه الله يهدي للحق الله هدایت ورکی حق طرف تا فمن يهدي الى الحق آیا پس سوک چی هدایت ورکی حق طرف تا نو حق و غزیات حق دار دین یتبع چی داغ تابداری اکڑیشی اما لا يهدي یا آغا سوک چی اغا هدایت نمومی الا ان يهدا مگر دا چی اغتا لار خود لشی فما لکم کیف تحکمون تاسو لس چل دے سنگ فیصل کوي تاسو وما يتبع اکثرهم الا ظنا تابداری نه کوي اکثر د دین الا ظنا مگر د ګمان ان الظن لا يغني من الحق شيئا پتا کې سر دا ګمان چې د فائدہ نه ور کوي د حق نه د سيزو ان الظن لا يغني من الحق شيئا منکرین حدیث د کلی حدیث انکار کړي دي لکه غلام احمد پرویز ډېر رزیل سړی و د هغه یو دلیل دا دی چې حدیث ظني دی یو دلیل د پرویز دا دی چې حدیث ظني دی او قرآن وایي چې ان الظن لا یغني من الحق شیئا جواب دا دی چې ټول حدیثو ظني کېدل مرجوح دي دا قول مرجوح دی چې ټول حدیث دا ظنی دي سا حدیث متواتر دي او د تواتر سلور قسمونه دي یو قسم دی لفظی
دویم قسم دے معنوی، دریم قسم د تواتر دے طبقہ، طابا قاف ها طبقہ، سلورم قسم هغه د توارث. دا تواتر سلور قسمونه دي. دا په تقسیم فیصله بهاولپور کې صفحه 44 کې داشته، صفحه 24 کې انور شاه کشمیر رحمت الله علیه فتح الملهم په مقدمه کې فیض الباری په مقدمه کې دي لفظی معنی هم دادا چې د یو روایت الفاظ خو کثیر وي، کثیر صحابه نقل کی، چې د یو روایت الفاظ کثیر صحابه نقل کی. او د معنوي معنی دادا چې الفاظ جداوي او مفهوم د ټولو یو وي. الفاظ جداوي، مفهوم د ټولو یو وي. طبقه څه ته وایي؟ مثلا دا معلومه وي چې قرآن رنبنو مونږ ته را رسولی دی، خو اسماء معلوم نه وي، دې ته طبقه وایي. توارث د دې مطلب مثلا جمعه، عیدین، د دې د منځونو اوقات وغیرہ دا پکې مقرر وي. ظنی په علم کې فائدہ نه ورکوي، عمل کې فائدہ ورکول شي. وما كان هذا القرآن، نه دا قرآن یفترا چې دا د ځان نه جوړ کړی شي، من دون الله، دا الله نه اله، ولكن تصدیق الذي بين يديه، لیکن دا تصدیق دا کتاب د کوم چې مخکې دی نو، وتفصیل الكتاب، تفصیل د کتاب، وتفصیل الكتاب یعنی تفصیل د هغه احکامو د کوم چې بدی کې لیکل شوي دي. بعضې وایي چې دا الف لام اسم جنس دی، یعنی تفصیل دی د هغه کتابونو چې مخکې وو. دا تفسیر هم صحیح دی. د لومبي تفسیر مطابق به الکتب مصدر وي، الکتاب دا مصدر وي. صاحب مدارک یو تفسیر دام کړی دی چې رب العالمین طرفنا تصدیق شده دی تفصیل الکتاب، او داغه د طرف نه دی تفصیل کړی شوی دی. په دې خبره کې څه اشتباه نشته. په دې صورت کې من رب العالمین تصدیق او تفصیل سره متعلق دی. لا ریب فیه دا جمله معترضه ده. ام یقولون افتراه، یا وایي چې دا د ځان نه جوړ کړی. قلت ورته ووایه فاتو بصورت مثلی، یو صورت راړئ په مثل د دې قرآن. ودعوا من استطعتم من دون الله، بلنه ورکوئ د چا چې طاقت لرئ تاسو د الله نه علاوه. ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتوني. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکې دی تکذیب کړی دی. کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، په هغه چې احاطه نه وکړي علم د دی. ولما یاتهم تاویل، ولا دی سر راغلی نو تاویل داغي. کذلک کذب الذین من قبلهم، همدارنګې تکذیب کړی د هغه کسانو چې مخکې دی نو. فانظر کیف کان عاقبة الظالمین، نظر وکړه چې څنګه و انجام، کیف کان عاقبة الظالمین، څنګه انجام د ظالمانو دی. ومنهم من یؤمن به، او دینه بعضې هغه دي چې ایمان راړي په دې باندې. ومنهم من لا یؤمن به، او بعضې هغه دي چې ایمان پې نه راړي. وربک عالم بالمفسدین، او ستا رب چې دی زیات عالم دی په مفسدینو باندې. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي، که چېرې تکذیب یې وکړه ستا نو پس ورته وایه زما د پاره زما عمل دی، ستاسو د پاره ستاسو عمل دی. دا بس دی. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله
محمد و آله و اصحابه اجمعین. الله ټولو صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي، ټولو په حال رحم وفرمایي. قرآن کریم صحیح وینا او په دې د عمل کولو توفیق راکړي، پوهه په ټولو ته نصیب کړي، بې ادبۍ نه الله مونږ محفوظ وساتي، صحیح طریقې سره تکمیل ته رسولو توفیق راکړي. الله صحیح احکام حق بیانولو توفیق راکړي، باطل نه محفوظ وساتي، شرار و شر نه ظالمانو ظلم نه محفوظ وساتي. جامع اهل صفت نور مدارس ته دعا وکړي چې الله کامیابی او ترقی ورته نصیب کړي، غیب نه اسباب مهیا کړي، او اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.